السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تر خپل وسې به ان شاء الله د لمانځه زده کړه کوو. په لمانځه کې نه مخته چې هغه موږ تاسو اودس کوو او د څه نه مخکې موږ تاسو استنجا کوو، نو د استنجا طریقه موږ تاسو باید زده کوو. استنجا کې سړی باید شمال یا جنوب طرف ته مخ وګرځوي. قبلې ته مخ سړی ونه ګرځوي چې هغه کې د قبلې بېادبي رسي، سړی په ګناه کې رسي. نبی علیه السلام به چې کله استنجا کوله نو داسې ځمکې ته به چې ډېر نږدې شو بیا به یې عورت لیڅوه چې تر څو د ده عورت هېڅکله څوک ونه ویني. او بیا استنجا کې سړی مبالغه وکړي چې ښه سړی ځون پاک کړي. او مخکې ویډیو کې مې خبره کړې وه چې د مخکې د استنجې نه چې سړي بولې ته تللی وي نو هغې کې ښه استبرا وکړي چې تر څو هېڅ هغه اثر دی بوله پورته نه شي. نو استنجا کې سړی داسې ځي باید سړی ځان ته وګوري چې هلته هېڅوک هم نه وي او مځکې ته د بېږدلو په وخت کې سړی عورت لیڅ کړي او بیا هغې نه وروسته په اوبه باندې استنجا وکړي. او استنجا چې ده خپله علما کرام فرمایي چې 3 قسمه ده. بعضې صورت استنجا فرض ګرځي، بعضې وخت کې سنت ګرځي او بعضې وخت کې مستحب ګرځي. کله چې نجاست غلیظه ستره ګندګي د انسان په وجود باندې نښتې وي او د قدر د درهم نه د اندازه د 1 روپۍ چې دا د دغې د اندازه نه اضافه وجود د انسان په ککړ شوی وي نو بیا استنجا فرض ده. او که کمه اندازه ګندګي په انسان باندې پټه شوې وه د قدر درهم ته نه رسېده نو بیا د واجب او یا د سنتو په مرتبه کړو. او که د ګندګۍ اثر نه و په هېڅ څه لکه نن سبا تشناب کاغذ سړی استعمالوي چې هغه سره بیخي پاکي راځي، خو بیا هم د انسان لپاره چې هېڅ ګندګي نه وي پټه بیا هم د ده دپاره په اوبه باندې استنجا کول مستحب دي.